چې زر کاله بې مالګې ډوډۍ وخورم زما جواب نشي کولی. الحمدلله مونږ ډېره پخه او مضبوطه خبره کړې ده، داسې کمزورې خبره هم نه ده کړې. واوره ګوره په دې خبره دې ذهن کولاو کا څو پورې به دې قوم له دوکې ورکوئ، تاسو به څو پورې د اصلي دین د دې قوم نه پټوئ. دا خلک هم کنفیوز کړي دي، دا امت هم په ټینشن کې اچولی دی، ډپریشن کې مچولی دی. هغه غریبانان وایي چې هلکه دا نیت بله څنګه یادوو، د اختر هم ورته بېل پړپړه جوړه کړې د نیت، د جنازې دې ورته بېله پړپړه جوړه کړې ده د نیت، د تیمم دې ورته بېله پړپړه جوړه کړې ده چې دا نیت په ګوره کې د سجدې د آیت چې کوم دی آیت السجده راشي هغې دې ورته خپله پړپړه جوړه کړې ده. والله که دا ماته ته د صحیح حدیث نه ثابته یو بېدینه دی وختي مې اورېده چې راته کلیپ را لېږلی مونږه دا تېره نه وه بله جمعه وه که هغه زما دوبۍ ته تلو نه مخکې هغه جمعه وه، د نیت متعلق هم خبره کړې وه که نه، که هغه یو کلیپ سخت وایرل شوی چې ما ویل دی د نیت د دروغو نه تړي، د دروغو نه تړي که نه، زه نن بیا ویم او سبا یې درته بیا ویم او په ښکلا غوږونو واوره. د دغه کلیپ غرض او مقصد زما څه و چې په ژبه باندې نیتونو الفاظ ویلو نشته. دا ستا پلار نه چې ستا تېرې لس پیړۍ راوچتې شي ته یې نشي ثابتولی. په ژبه باندې نیت ماته ته د قرآن او حدیث نه د سره ښودلی نه شي. دا کمې پړپړۍ چې ته وې او دا یوازې زما خبره نه ده، دا احناف علماء هم کړې ده. دا شیخ حسن جان صاحب رحمه الله خو د احنافو کې غټ عالم تېر شوی و که نه، شیخ الحدیث صاحب و، د هغه د بخاري درس راواله، د انما الاعمال بالنیات د حدیث تشریح راواله، هغه په خپله فرمایي. احنافو کې چې کوم عادلان علما دي هغه وی دا په ژبه باندې نیتونو پړپړۍ ویل نشته. نیت د زړه شی دی، د زړه په زړه کې دي چې راغم او دا مونځ کوم بس الله اکبر وایم، مونځ به د الله اکبر نه شروع کې، د نیت کوم نه به نه شروع کې، نیت مې کړی او نیت کوم. تاسو مې هغه خطبه کې دا ویلي چې مولانا بجلیګر صاحب هم پسې کړی و، په داسې خلکو رد کړی و چې دا راشي او هلته به ته وایي مونځ روان وي، دلته به دی نیت مې کړی دی او نیت کوم، او نیت مې کړی دی او نیت کوم. دا نیت کړی او نیت کوم دا په قرآن او حدیث کې نیت د زړه شی دی، د دې ژبې شی دی نه دی چې دا کومه پړپړه ته په پښتو کې وي. ټول مونځ په عربۍ کې دی او نیت دې ورله په پښتو کې جوړ کړی دی، بلې ژبې والا په بله ژبه کې جوړ کړی دی. هغه خطبه ته ټوله واوره نو مازغه به دې کار شروع کړي. داسې خړسري را پاسېږي زموږ جوابونه کوي. د الله فضل دی، موږ چې کومه خبره کوو د الله په فضل باندې هغه په دلیل باندې کوو چې زر کاله بې مالګې ډوډۍ وخورم زما جواب نشي کولی. الحمدلله مونږ ډېره پخه او مضبوطه خبره کړې ده، داسې کمزورې خبره هم نه ده کړې. واوره ګوره په دې خبره دې ذهن کولاو کا څو پورې به دې قوم له دوکې ورکوئ، تاسو به څو پورې د اصلي دین د دې قوم نه پټوئ. دا خلک هم کنفیوز کړي دي، دا امت هم په ټینشن کې اچولی دی، ډپریشن کې مچولی دی. هغه غریبانان وایي چې هلکه دا نیت بله څنګه یادوو، د اختر هم ورته بېله پړپړه جوړه کړې د نیت، د جنازې دې ورته بېله پړپړه جوړه کړې ده د نیت، د تیمم دې ورته بېله پړپړه جوړه کړې ده چې دا نیت په ګوره کې د سجدې د آیت چې کوم دی آیت السجده راشي هغې دې ورته خپله پړپړه جوړه کړې ده. والله که دا ماته ته د صحیح حدیث نه ثابته نه د کوم صحابي نه ثابته نه د امام صاحب نه ثابته کی، په چیلنج درته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه ثابته کزه. دیو جنا د زما خبره به پوره جوړه کوي، دا کوم کسان چې کلیپ جوړي به پوره جوړه کوي چې دې د کوګونو کولاو شي. دیو جنا زنن بیا هغه دلایل وي قرآن او حدیث کې خو ښکاره دلایل استاد کتاب نه وي، استاد مولا خبره به یو جواب زمای کتاب بستای عبارت به زویم او خپل مولا ته دی موای چې روچتی کی او غیم درته لګوي. پته درته ولګي احناف علماء د لیکلي چې په جبه باندې څوک نیت الفاظ وای چې نیت می کړه او نیت کوم، دا انسان بدعتی دی، دا گمراه دی، دا په دین کې د ځان نه زیادت او اضافه ده. او چې جنازې له لاړې نیت دې کړی دی الله اکبر نه مخکې پړپړې نشته، بس الله اکبر بس نیت کې دا ده که نه چې فلاني جنازې له راغلی یا د فلاني جنازې له راغلی یا زنانه ده یا سړی دی یا ماشوم دی، بس زړه کې به دا راولي په ژبه باندې نیتونه الفاظ ویله نشته، کلاو دا نشته. نو الحمدلله موږ چې کومه خبره کوو دا به د قرآن او حدیث د میز نه کوو، دا خپل اختلاف دا به پیش کو په قرآن او سنت باندې. ته به راته په قرآن کې وخې
تبه راته په حدیث کې وخه چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم د دې مونږ د نیت د الفاظ ویل دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې مونږ نیت داسې تړلې دي عمر فاروق رضی الله عنه داسې تړلې دي نیت عثمان رضی الله عنه داسې د نیت الفاظ ویل دي علي رضی الله عنه داسې فرمایلی دي عبد الرحمن بن عوف داسې ویل دي طلحه بن عبید الله داسې ویل دي او دغه رنګ زبیر بن العوام داسې ویل دي او دغه رنګ ابو عبیده بن جراح داسې ویل دي سعید بن زید داسې ویل دي دا هغه عشره مبشره صحابه درته یادوما هغه لوی مشران صحابه زه د دین ثابت کړم بیا ښکته راشه د کشران نه راته ثابت کړم ما خو درته وخت د امام صاحب نه ثابت کړم او دا اوس چې کوم په احناف کې بهترین علما دي او عدل او انصاف والا دي دوی له ورشه ورته ولې څه داشته دي چې کوم دا نیت الفاظ مو په جواب باندې وایي چې نیت مې کړو نیت کوم نیت کړل دا پړپړی وایي داشته تا ته دی وخی کنه چې کله تا وخود او تا ثابت کړو نبی به موږ بل جمعه پیر ترجو دا څه خبره موږ په دې کې نه یریږو نه شرمېږو بل جمعه به وایي چې الله دې فلانی خان لړې رجر ورکی وګرځېدو او د فلانی زین چرته د دنیا د یو ګټ نه دلیل را پیدا کړی دی ډیر خاري غریب وکړه ځان ستړی کړو او دغه دلیل راوړی دی زه به تاسو ته بیان کوم چې دا دلیل دی صاحب پیدا کو او موږ ته څو خپل خبرې نه رجوع وکړو موږ خو د چا په شان خپل خبره په ضد نه ودرېږو چې ګنې ضد ته جوړو د خبرې او نه د جنگ جګړو خبره ده خو د دین خبره ده زما خبره به غلطه ثابته شي او ستا به صحیح ثابته شي او زه به درته دعا وکړم او زه به د شکریه ادا کړم او زه به خپلې خبرې نه رجوع وکړم او زه نه په دې شرمېږم او نه په دې یریږم او دا خلک هم راته دعا وکړي زه چې د دې خپلې خبرې نه که زما خبره غلطه ثابته شي رجوع وکړم تاسو ته به ښه ښکاره شم که بد به ښکاره شم تاسو ته به ښه ښکاره شم تاسو به مو چې ګوره مولوي صاحب عدل وکړو انصاف وکړو ګوره خپلې خبرې نه رجوع وکړه نو چې خړسري راپاسېږي او فیسبوکین راپاسېږي او چې سورت فاتحه وله نه ورځي هغه راپاسېږي او زما باره کې کلیکونه کوي نو زه به د دې جوابونه کوم دا جوابونه خلک خو نه دی نه داسې دومره غټ خلک دي نو زمونږ د خبرې غرض دقه و زما محترم ورونو چې په دې ژبه نیتونه نشته دی نیت د زړه شی دی او چې مانځله راتلی بس الله اکبر نه به مونږ شروع کې زړه کې د نیت دی که نه دغه نیت دی دا چې تا زړه کې چې کومه خبره اوس تاسو راغلي ستاسو زړه کې و چې موږ د جمعې مونځ لرو خو چې څنګه مونږ ودرېږو به ته به وایې الله اکبر نیت مې کړی او نیت کوم به نه وی ګوره بس الله اکبر وایه او ودرېږه او په زړه دی الله عالم دی چې دا زما بنده د جمعې مونځ له راغلی دی او راته ودرېده دغه رنګ که جنازې له ځئ نو دا پکې مه وایه چې هغه عربۍ کې درته مخامخ چاټ لګولی دی او د هغه جنازې د مونځ دی هغه نیت اوږد دی داسې ده که نه ده چاله نه ورځي په دې سکول کې به موږ باندې یادوو د پاڼو په شان ته وبېدرولو لینډ کې او دا به مې ویل دا پړپړۍ به مې ویلې دا نشته په حدیثو کې د دې د لاسه ډېر خلک جنازې نه کوي ما له نیت نه راځي لکه نیت دا زړه کې دی که نه ودرېږه تاسو د لاس سره ډېرو مسلمانانو جنازې پاتې خلک هم کنفیوز کړي خلک هم د دین نه محروم کړه نو دې وجې نه زما محترم ورونو یو مشهور عالم په احنافو کې ډېر مشهور عالم مشکات باندې شرح هم کړی ده مرقات په نوم باندې هر عالم سره پرته ده او هر عالم دا عالم پیژني حنفي عالم ملا علي قاري رحمه الله ملا علي قاري رحمه الله د مشکات اولنی حدیث چې انما الاعمال بالنیات د مشکات المصابيح چې د ټولو اعمالو دار و مدار په نیت باندې دی هغه یو پاگل پکې لا دی وګوره وایي دوی نیت هم د دین نه وکړو موږ نیت فرض دی ته پکې لا سستې خویدلی ډېرو شیو کې ته نیت منې هم نه او موږ نیت څه ګڼو فرض خو نیت د زړه د ارادې ته وایي قصد القلب ته نیت وایي په ژبې پړپړو ته نیت نه وایي نیت موږ فرض ګڼو او دا زموږ عقیده او فتوا ده چې بغیر د نیت نه یو عمل هم نه قبلېږي خو نیت به په ژبه نه وي ټکی ویل پکې نشته په دې زړه کې نیت دا کیفیت براولي دا فرض دی ځکه انما الاعمال بالنیات ټول اعمال دار مدار په نیت دی هر عمل چې کوي مخکې نه ورل نیت کوي نو نیت مون فرض ګڼو استاد پړپړنه مانو خلق مدو کا کوا من ستا پړپړنه مانو نیت فرض ګڼو نیت فرض دی بغیر د نیت نه یو عمل نه قبلېږي
نو خلکو له دوکې مه ورکوه، نیمه خبره مه کوه. دا نیمه خبره چې وي نیم رښتیا د دروغو نه خطرناک، نیم رښتیا د دروغو نه خطرناک. یو خو سوچه دروغ نو سوچه دروغ خو هر چاته پته چې دروغ دي، خو چې دا د یو سړي خبره کټ کې او هغه خبره یو شان کړي او ته په بل انداز کې پیش کړي نیمه رښتیا او نیم دروغ، نو دا د دروغو نه ډېره خطرناک. نو مکه دوکه خیانت. او چې دومره د دین سره شوق دی نو بیا زما ټوله خطبه واوره، څه کم ګنټه خطبه ده چې په ټوله خبره بیا پوه شي ان شاء الله تعالی. کیدای شي فائدہ ته واخلي، ما ته الله اجر راکړي. نو مولا علی رحمه الله مرقات اول جلد کې لیکي د انما الاعمال بالنیات د دې حدیث دلالت دا مسله ذکر کوي چې یره دا بعض خلک په جبه باندې د نیتونه وای د الفاظ دا څنګه دي. هغه فرمایي ولا يجوز التلفظ بالنيه فانه بدعه واورا. وای دا جایز نه دي چې څوک په جبه باندې لفظ وای الفاظ وای تلفظ کی په نیت باندې ټکی وای په جبه زکه دا بدعت ده. دا زما فتوا ده کده حنفي عالم وای په زوره ده چا فتوا ده حنفي عالم دی، امام صاحب د مذهب عالم دی، خو کرا عالم د سیاق خو دی خو مولا نه دی. ستا ار مولا چې مشکات وای چې د شرح ونه ګوري مشکات نشي ویل، دا هغه مولا ده، دا هغه مولا چې ستا د ار مولا سره او موږ سره الحمدلله شته، موږ خدا چا سره تعصب نه کوو، د خو خبرونه دار چا نه فائدہ. دا هغه مولا دی دی وای دا بدعت دی چې دا څوک په جبه نیتونه وای. او بیا فرمایي والمتابعه كما تكون في الفعل تكون في الترك ايضا. څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متابعت او تابعداري په یو کار کولو کې د قشان په ترک کولو کې ده، یعنی چې نبی علیہ السلام څنګه یو کار کړی دی موږ به کو تابعداري، نو چې نه دی کړی موږ به نو په جبه نبی علیہ السلام نیت ویلې دی نه دی ویلې، نو موږ به نو وایو. صفه خبر د حنفي عالم د زمانه د مولا علی قاری رحمت الله علیه خبره. بیا ورپسې فرمایي رستو یو بل خبره واورا، بیا فرمایي فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. بل ټاپه ولګول دا زما فتوا نه ده. و چې هغه کار باندې همیشواله وکړو مواظبت چې هغه کار شارع نه دی کړی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت راوړي. ور شارع معنا دا نه ده چې شریعت جوړون کې، شریعت جوړون کې څوک دی؟ شریعت الله رب العالمین. شارع چې نبی ته وای په دې معنا چې شریعت پیش کړي او تشریح کړي. نو کوم کار چې نبی صلی الله علیه وسلم نه دی کړی او څوک دا کار کوي فهو مبتدع، دا سړی بدعتي دی. دا هم زنویم دا حنفي عالم څوک چې په جبه نیتونه وای دا څه دی؟ بدعتي دی، گمراه دی. نو به زر دی لراش هغه یو کس بګدا وای چې یره دا رومال چې په سر کړه دا کم څه راغله لار چې ورګه چې به دي سره راش دا ته چې دا مې لګیدل دا کم څه راغله، دا کم حدیث کې راغله. الکا دا نیت خو دین دی کنه دی او دې مې ته دین وې ان کدا مې زمانه مخ نه لري کوم خطبه کوم الحمدلله، خو یو سہولت دی بس پیدا دی. دا ز فرض ګڼم، دا ز سنت ګڼم، دا ز مستحب ګڼم، دا ز شي ګڼم یې لری کار ان شاء الله دا سم زما आवाज رسي. خو یو سہولت دا رومال فرض ګڼم، واجب ګڼم، سنت ګڼم، که مستحب ګڼم. یو شی لباس الله ما ته قران کی اجازه را کړو لباس اچو، لباس می تعالی پیدا کړی دی تاسو. قرآن کې الله اجازه ورکړی کنه دی؟ سورۃ اعراف کې، سورۃ بقره کې الله فرمایي ای زما بندگانو خسته لباس واچوي. بس ما ته جزان پس کې خسته ښکاری اچوي، رومال په سره مو که صادر ځان نتاو کوټه چوما او کدا چوغه می اچولې. دا خو ما ته الله اجازه راکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایلی دي چې کل ما شئت والبس ما شئت، چې صدی خوخی خورا حلال خوراک او چې صدی خوخی اغونده خو چې حرام نه یو اسراف نه او د کفار مشابهت په کوم لباس کې نه. دي کې ته په مسې اعتراض دا خو ته علویلې وې زما په دې رومال باندې اعتراض کړو چې لار د نمبر کې شي رومال لراشي چې ما ویری چې لکه ګور ټول رومال نه پسره وای ګور دینه بغیر د جمی مزنه کی یا به مولیانو ته ویری چې لکه ګور مولا د رومال پسره وای ګور مولا سم بیا ګور استا خطبه نه کیږي بیا د جمی مزنه کیږي. نه دا مونږ دین نه غنو، دا لباس دی، دا شریعت کې جایز دی. دا د جاهل سړي خبرې دا چې دوی کوم اعتراضونه د جاهلیت خبره دا خلق ولا جواب نشي ورکولای. نو الټه به دا
اړتو پړتو شروع دي تا غاګتي بغتي وای غتي بغتي مو آیا دلیل وایا دا خپل خبره دي ثابته کا ته نشي ثابته دا بدعت په جبه باندې د نیت الفاظ ول بدعت گمراهی ده په دین کې د ځان نه اضافه ده هغه سیز دی چې نه الله ویلې دي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړي نه صحابه کړي دي نه تابعین کړي نه دی امام صاحب نه ثابت ول شي به امام صاحب رحمت الله علیه تعالی نشي ثابت هیڅ کله ولی امام صاحب بدعت کوي نعوذ بالله امام صاحب نه دانه دي او بیا وګوره ورپسې زما محترمونو د ابن قیم سے قول می پیش کړو خو ابن قیم سے قول هو بزویا ما بیا بدویسوي بڑا خو حنبلی نو دی وجه د احناف درته پیش کما چې لګ مازغه دي زیل راشي زګش تخبل څوک نه مانی تا تخبل سړی وډ مولا نخکاری ابن قیم سے خوي څوک چې دا منز تلفظ بالنیت کوي اغاثه اللهفان کوي دا لس بدعتونه کوي غور باندې دا لس بدعت حکم کړی اخو درته نه وایم اخو لس بدعات ذکر کړي دا غزي دا خلک سس کوي لګي دا نیت چې کله تړي نو بل عالم دی عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه دا بر صغیر پاک و هند کې چې څومره علما دي ټولو دا اکثر استاد دي داغه کتاب دی عمدة الرعايه د شرح الوقایع شرح کړی دا عمدة الرعايه کې هغه لیکي پاولنی جلد کې هغه څه فرمایي وې دا نیت په دې کې درې صورتونه دي په دې کې څو صورتونه دي درې شکلونه دي په کې درې صورتونه هغه فرمایي داغه عبارت لګواو وی ها هنا ثلاث صور وې دلته درې صورتونه دي احداها الاكتفاء بنية القلب وهو مجزئ اتفاقا وهو الطريقة المشروعة المعثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم ينقل عن أحد منهم أنه تكلم بنويت أو أنوي صلاة كذا في وقت كذا ونحو ذلك فرماي عبد الحي لکنوی رحمة الله عليه ويو خدا دا چې صرف اکتفا وکي په نیت د قلب باندې چې دا نیت د څه شی دی د زړه شی دی د څه شی دی نیت په زړه کې راوست په جبه ونه نو فرمای وې دا کار چې ته اکتفا صرف په دې کې په زړه کې راولې په دې اکتفا وکي نور خو په جبه باندې ټکی نه وي هغه فرمای او هو مجزئ اتفاقا دا ټول مت اتفاق دی چې دا کار جایز دی دا کار څه نو موږ اتفاقی کار کو کې اختلافي کار کو کارغان را پاسیدلی چې وی لګیا دی اختلاف جوړای کوم کله کستا حنفی عالم وی اتفاق دا دی چې په جبه نیت مو آیا نو دا چې کوم خبره کوم دا اتفاقی خبره کوم دی باندې ټول وت اتفاق کړی دی زه خو اختلافي خبره نه کوم اختلافي خو ته تا جوړ کړی ځکه چې شین جاهل مستار جهالت علاج ما سره نشته دی ناغه فرمای دا کار چې په جبه بنیت نه وي په زړه کې باراولي دا اتفاقا جایز دا اصل نیت دی اصلي نیت دا چې په زړه کې راوړي وې دا اتفاقی خبره نو موږ اتفاقی خبرې کوو الحمدلله یو په دې ورزين کلیر کا امت په اختلاف کې تا چولې زی قرآن او حدیث ترا غواړم دا امت قرآن او حدیث مانی او ته څه ترا غواړي فلانه سه استاد سیبانو په سعود نمونه دي زبده چا نو مخ تا خو دا امت ټوټه کړو فرقه خطا جوړی کړی دي زه خو د فرقواریت خلاف یم زه خو د الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ترا غواړم زما کار خو اتفاقی دعوت دی اتفاق طرف ته د امت راغختلی او ان شاء الله دا امت نور ذهنونه کلیر کیږي لګیا سو پوری وته په دوکو کې ساتي نو ما دغه قول پیش کوو د عبد الحي لکنوی رحمت الله علیه هغه فرمایي درې سورتونه دي یو احداها الاكتفاء بنية القلب وهو مجزئ اتفاقا وهو الطريقة المشروعة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ودا هغه طریقه ده چې دا پزړه باندې نیت کول په جبه نه وي وې دا هغه طریقه ده چې دا مشروع ده ثابت ده نقل ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرام رضی الله عنهم نه والحمدلله چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په طریقه باندې عمل کوو دغه د نبی علیہ السلام او د صحابه چې په جبه نیتونه نه دی ویلي بلکې په ځړ کې
خبر راوستي بس دا حنفي علي ويدقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه طريقه او بيا سفر ما يرفسي فلم ينقل عن احد منهم انه تكلم بنويت او انوي صلاه كذا في وقت كذا ونحو ذلك ويتو شرط نشي ثابت ولا اسكل نقل ندي د يو تند صحابونا دا خبر ند نقل شوي چاغدي دا الفاظ ویلي چې نیت میکړه یا نیت کوم د فلاني منځ په فلاني وخت کې یا د دې پشان ټکی ونحو ذلك من د دې پشانیا نور کې د اړو ویلي ان د یو صحابي نم دانه دي ثابت چې هغه دا سویلي چې نیت میکړه یا نیت کوم دین دي د الفاظ نشته تقلير خبره او بیا فرمای وي كما حققه ابن الهمام في فتح القدير كذا تاسو فتح ورکو فتح القدير امام ابن همام لوی شخصیت ته په حنف کو هغه دا خبره کړې عبد الحی لکنوی سے ابو زید ځان نه ما زمانہ برغټ عالم تیر شو ابن همام سے حنفی عالم و یغم دا ویل دي چې دا کار څه دی بدعت دا په جواب باندې نیتونه ویل نشته دی وای او بیا فرمای وی کذا فی الفتح فتح الباری ابن حجر سے ابو دا خبره ذکر کړل هغه وای چې نیت د زړه سیز ده په جواب باندې الفاظ ویلا نشته ده بیا فرمای وابن القیم فی زاد المعاد ابن قیم په زاد المعاد کې دا خبره ذکر کړل ټول علماء دا خبره ذکر کړل چې نیت دا د جبی سیز نه ده بلکې دا د زړه سیز ښکارا خبره عقلی خبره او بیا فرمای وی زما یو بل کتاب ده السعايه وای ما په هغه کې د دې مسلې نور وضاحتم کړی دی الته وای ما نور وضاحتم کړی دی نو دی وجنا په کار مونږ تاسو له دا چې مونږ په هغه څه عملو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ثابت دویم سورۃ ذکر کی پنیت دویم سورۃ ویلې دی وی وثانیها الاکتفاء باللسان فلا يجزئ ذلك وی دویمه طریقه د نیت دا دویم شکل چې صرف په جبه ټکی وي او په دې اکتفا وکي وی دا بالکل جایز نه دی دا بالکل جایز په جبه صرف په جبه پړپړې ویلې او دا خر تمامه د کوم ویلې و چې موږ ته سورې فاتحه مو عیدت پښتو کې نیت وایي ما ته فاتحه مو هغه تسوي پښتو وایي مړه خیر چا کوم سي قران او حديث کې نشته احناف علما مرتبدعت دا غي دي اجازه ورکړي مولوي سي او کوم چې دین دې هغه دي غیبانی ردونه کې غیبانی اعتراضات کې لګي او بیا فرمایي وثالثها وسدي وثالثها دې دریم صورت کې رد کوي په خلکو چې هغه سوي دی وخت بعض خلک بهانه کوي وای نه ردا اصل کې جیو مون تم پته را چې په جبه باندې نیت ویل نشته دی خو ته توجه د پاره دا کار سپاره چې زمونږ اصل کې دا کارونه ډیر شوي دي مصروفیت ته دا صحابه چې وزګار ناس دوی کارونه نو زمونږ دا ډیر کارونه د عثمان رضی الله عنه ته پوسو هغه چې کوم تجارت کړي استانی کوم نشي کولای هغه چې کوم کپڑے برات لري او دا کوم د خوراکونه برات لو کوم مالونه برات لو کوم تجارت چې هغه کوي د چاپلار نشي کولای عبدالرحمن ابن عوف چې کوم تجارت کړي رضی الله عنه د چاپلار نشي کولای عمر رضی الله عنه ثابت امت سنبالول 22 لاکھ مربع میل زمکا نو دا هغه خو توجه لپاره کړم په جبنیت ونه ویل دا ستاسو پر ډیر مصروفیات دي چې ویجوي خیر دې لکه په دې جبه به ور سره وایي توجه برابر شي چې زړه کې دي کیفیت برابر نو په جبه باندې الفاظ ویل دا ستاسو لپاره نه کافي کیږي د احناف علماء او چې جبه دي چې کله دي په زړه کې کیفیت برابر شو په جبه ویل ورشته دي نو په دې دریم صورت کې دی وی یو کسر اولګي الجمع بينهما وليس سنه ولا مستحبا او که څوک دا دوه جمع کوي چې هم په ځل کې راولون په جبه نه سنت دي نه مستحب دي یو شی نه سنت دی نه مستحب دی خو دې دین نه دی کنه وای دا اړو دین نه دی مړ ته په دې څه کې چې دی باندې عمل کوي اړو دین نه دی او الټه بدعت دی په دین کې د ځان نه زیادت نو دا ما نه دی وضاحت وکړلو او دغه رنګه په دا علامه شامیم دا خبره ذکر کړل تاسو ته دا غي عبارت ویل چې شامی هغه کتاب دی چې ټول احناف علماء کرام د دین فتوی ورکړي ټول د دین فتوا ورکړي چې مسله ور راشي بس شامی کی دالی کړي شامی کی دالی کړي شامی کی دالی کړي هغه کې ابن عابدین شامی رحمت الله علیه فرمایي هغه فرمایي وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نا
نه په صحیح حدیث کې او نه په ضعیف حدیث کې دا راغلي دي چې تبه د مونږ په ابتدا کې په جبه باندې د نیت الفاظ وې، نه په صحیح حدیث کې راغلي او نه په ضعیف حدیث کې راغلي دي. وفي الفتح عن بعض الحفاظ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. واورا وين رسول الله صلى الله عليه وسلم نه په صحیح حدیث کې نه په ضعیف حدیث کې دا ثابت دي چې ګینه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د مونږ په ابتدا کې ویلی وی چې زه د فلانې مونږ کوم او دومره رکعات کوم او دا په دې وخت کې کوم او دا، او بیا ورپسې فرمای ولا عن احد من الصحابه والتابعين، او نه په صحابو کې د یو کس نه څوک دا ثابتول شي ثابت دي او نه د تابعین نه ثابت دي. نو غوړه دورونه د غدري دوره دي کنه دین هغه ته خیال کوم ته خیال دی ها هغه دیندار او کوم دیندار هغه ډیر عبادت کول کوم ډیر کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دور د نبوت د صحابه کرام رضی الله عنهم دور او د تابعین رحمهم الله دور دا کلی دورونه دي. په دې دریوانو دورو کې دی وی صحیح حدیث صحیح سند څخه چې په ضعیف سند مو ته نشي خودلې چې هغه دې په جواب باندې د نیت الفاظ ویل. د دام د حنفي عالم خبره ده او هغه حنفي عالم چې د کتاب نه ټول علما فتوی ورکړي. نو دا خپل کتابونه لګوري، کتاب به صرف د سیاست لپاره استعمالو که کتاب به ګوري کتاب ګوره کتاب نوم سیاست لپاره مې استعمالو، کتاب وګوره په کتاب ځان کوی کا قران او حدیث اول سټډي کا خمزیدار او بیا د نور کتابونه په دغه قران او حدیث پیش کوا چې کوم خبره ور سره برابر دغه اخلاق او چې کمای خطا د سره د ادب نه پرېږده ترک